د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د اسلام وروړل واقعا د یو عجيبه واقعا ده خو په ان مخته د یو خبره په ځین کې شنه وي چې د قربانۍ سيزن تیر شو حضرت ابراهيم عليه السلام قرباني کړی و الله تعالی د قرباني قبيله کړله اصل قرباني خدا دو چې انسان خپل ځون د الله تعالی په حضور کې پیش کو خو الله تعالی په میشتوس باندې خپل فضل خپل کرم خپل رحم ترس کړی دی چې توس د خپل ځون په ځای باندې زناور قرباني کوي دا داسې غاڼه ملکه تو چې خپل ځون قرباني کوي نو اصل قرباني خدا د چې انسان خپل ځون د الله تعالی په حضور کې قربان خو کا یو سړی خپل مول د الله تعالی په ځون کې قربان کو دا ته قرباني وي خپل ځون قرباني وکړو دا ته قرباني وي په تاریخ په دا خبره باندې گواه دی چې د مسلمانونو په هر دور کې دمر خلک تر شوی دی چې یغه د مول قرباني هور کړی دو د ځون قرباني هور کړی دو د ځون په قرباني کې یو قرباني د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قرباني هدو د چې کله د څلور د شکوله په عمر کې اسلام قبلوه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې د اسلام قبول اول چې کله اسلام وروړی هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلام وروړ بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه د اسلام خبره مخکې نور خلک ورسوله خپل ملګری خپل تعلق خپل چې څومره د یو رشتہ دار وي پیژنګالي کا سنوي وي هغه ټول ته د اسلام خبره ورسوله دغه هدا پورا چې د اسلام خبره رسوله بیا یې خلک د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه خبره ور وخستله بیا یو وخت دا سرته چې د ډېر خلک د اسلام دعوت ورکو بیا یې ټول ورتاول چې میش د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دربار کې حاضر کا میش د پولیس باندې بیعت کې میش اسلام وروړي بیا دغه رنګ وشول چې یې ډېر خلک اسلام وروړ په دغه خلک حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هداي د دغه خواهش چې زه اسلام وروړم زه ایمان وروړم زه مسلمان شم زه جنت ته لاړ شم بیا یوارزه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په زړه کې دا خبره راغله چې زه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې مو دې الله نبی دربار ته وځه چې زه د پولیس باندې بیعت وکړم زه اسلام وروړم د چې دا خبره کړله بیا په یو وخت کې د الله نبی خپل روغای چې کله روغای بیا په یو وخت کې الله نبی ورته فرمایل چې اے عثمان ته جنت قبول کا زکه چې زه الله تعالی د تو د پورا او د ټول امت د هدایت وروړل د پورا الله تعالی زر لجلایم چې توس هدایت وروړي توس اسلام قبول کړي ایمان وروړي زه الله تعالی دغه د پورا لجلایم نو اے عثمان ته جنت قبول کا ته اسلام وروړه ته ایمان وروړه بیا چې کله د خبره څنګه اوریدله حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فورا اسلام قبول کړ نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د پزړه کې اواله د اسلام ډیر زیات طلبو دا داسته لکه یو تجای انسان دا یبت خپل چی یبت تنر چی یبت دای ورچی نو دغه مثال داسته لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یبت د ته خپل رغلی دي نو اصل تجای سړی کی ته چی یبت ورچی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې اچانک سروغی نو دا خبره په دې کې پیښه شو د اسلام قبول نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې یکه بعد دیګر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دوی سره لینا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح ور کړی حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنہ دا چې کله وفات شول هغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلالیر حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنہ دا ته په نکاح ور کړ او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا یو عام صحابي نه دی بلکې هغه صحابي دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څو ورته د جنت بشارت ورکړي چې ته جنتی او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې د تذکرہ په 10 مبشره کې کیږي هغه الله صحابه کرام چې الله تعالی دیته د جنت ټیکټ ورکړي نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام قبول ک بیا اسلام قبل اول نه ورسته د ډېر امتحانات سره مخ د خپل تر
په روایت کې راځي چې دا یو وتوړه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ وتوړه او ډېر سخت تشدد په وک ډېر سخت سازو یې ورکړه دا یې ورته چې د اسلام مروره خپل مذهب خپل دین دا باندې چلېږي ایمان مروره مذهب مرو اسلام مروره جنت ما قبل وا د غرنګ اسلام مروره نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې زکله د اسلام نه پسټ کېږي زه اسلام وروړم ایمان وروړم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین سره چې کیمه د کیمه لمندو زه هغه کله نه پرېږدم د اسلام لمن کله نه پرېږدم زه خامخا ایمان وروړم په دغه ایمان باندې زه مضبوط یم په دغه ایمان باندې زه همیشه ویلوړ یم زه کله د اسلام نه مخ نه راو نو دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې د څلور د شکوله په عمر کې د اسلام قبول او الله تعالی د مشتوس ټول ته د صحابه کرام سره محبت نصیب کو او الله د مشتوس ټول د صحابه کرام په نقش قدم باندې راون کو